د نغمې د ژوند رښتینې کیسه. نغمه چیرته زیږېدلې ده او څنګه یې دومره شهرت ترلاسه کړ، دا ټول را سره په همدغه ویډیو کې کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ښاپیرۍ نغمه چې په نغمې سره شهرت لري، په پښتو او دري ژبو باندې سندرې وایي او په سلګونو سندرې یې ویلې دي چې د خلکو په زړونو کې ځای لري. او میرمن نغمه زړه شوې خو سندرې یې لا هم ځوانې دي او خلک یې د زړه په غوږونو اوري. اوس مهال هغه په امریکا کې ژوند کوي، خو کله کله افغانستان ته هم راځي او د خپل هیواد له سړو ماښامونو او تاوده لمر نه خوند اخلي. ښاپیرۍ نغمه د 1940 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه په کندهار ولایت کې زیږېدلې ده. هغې خپلې لومړنۍ زده کړې د کندهار د عینو مینې په لیسه کې پیل او د کابل په رابعه بلخي ښوونځي کې پای ته ورسولې دي. نغمې سندرې د ښوونځي پر مهال د ترانو له ویلو نه پیل کړې، خو په 18 کلنۍ کې د افغانستان تلویزیون ته معرفي شوه او هلته یې ګڼې سندرې ثبت کړې. د هغې لومړنۍ سندره سوزم په غمو کې په چلند د زمانې وه چې حامد حسیني ورته کمپوز جوړ کړی و او د افغانستان په تلویزیون کې ثبت شوې وه. نغمې په 1960 هجري لمریز کال کې له منګل استاد سره واده وکړ. هغه له منګل نه 4 بچیان لري چې 2 لوران یې لیما او مدینه او 2 زامن یې انور او خیبر نومیږي. د نغمې او منګل ژوند څو لسیزې له یو بل سره ښه تیر شو او دواړه اوږده موده یو بل سره ګډې سندرې هم ویلې، خو په 2004 زیږدیز کال کې د نغمې او منګل اړیکې خرابې شوې او له یو بل نه یې د ژوند لارې بېلې کړې. هغې چې کله له منګل سره خپله اړیکه ختمه کړه، نو څه موده وروسته یې د یو پخواني جهادي قمندان مولوي محمد نبي محمدي له زوی سره واده وکړ او تر اوسه پورې له نوموړي سره په امریکا کې ګډ ژوند تېروي. د یادونې وړ ده چې نغمه کله ناکله شعر هم لیکي او تر دې مهاله 2 شعري ټولګې هم چاپ شوي دي. هغه اوس مهال که څه هم په کنسرټونو کې په ژوندۍ بڼه سندرې وایي، خو له اوږدې مودې راهیسې کومه نوې سندره نه ده ثبت کړې. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نغمې د دغه ژوند له رازونو به تاسو خبر شوي وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او هیواد پریس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د الله ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ.